یو لوی صحابی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر مبارک چې داغي وفاتم په رجب په میاشت کې شوه دی. دې میاشت ته د زبرګ میاشت په پښتانه وایو او عرب وته د رجب میاشت وایي. نو داغه د واقعي ذکر درته کوم د یو څو مقصدونو د پاره. نوم د عباس دی او د والد سے محترم نوم دی عبدالمطلب. د نبی علیہ السلام د والد محترم عبداللہ سے دی رورو. نو د حضور پاک تر دی. د نبی علیہ السلام مبارک د پیدائش نه دی تقریبا 2 کاله مخکې پیدا دی. یعنی د حضور پاک نه دی 2 کاله مشرو د عمر په لحاظ. خو خيار دومره یو ځل ته چاته پوسو کو وی ته مشر یو که نبی علیہ السلام مشر دی. نو د زړه کې سوچو که دا ویم چې نبی علیہ السلام رانه مشر دی نو په دروغو کې راځي ځکه عمر خو زما زیات دی. او که دا ویم چې زه مشر یم نو بیا خو بیا ادبي راځي. نو دوی انا اسن وهو اکبرو وی په عمر کې ته زیاتم خو ګوره مشر هغه دی لوی والی خدای غلا ورکړی دی او مشری دا غلا. نو 2 کاله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د عمر په لحاظ باندې مشرو. په مکه مکرمه کې کار سکاو. نو د عربو خلکو ټول به تجارت کاو د مکه خلکو ځکه د مکه چې کوم ځمکه ده نو هغه فصل نظر غونی. قرآن شریف وته واد غیر ذی زرع ویل ده فصل نظر غونی او نه پکې داسې د میوې بوټي کېږي. نو د مکې د خلکو ټول کار په تجارت باو. اوس هم د مکې خلک تجارت کوي او عموما په مکه کې سرمنې ډېرې زیاتې وي ځکه خلک حج له عمرې له چې راځي نو ذبحه کوي ګډانه لالی چیلې لالی نو هغه سرمنې دقل ته پاتې شي. نو د مکې د خلکو لوی معاش به دو چې دی به سرمنې خرڅولې په خلکو. سرمنو ته ضرورتي بورقې ته جوړېږي. هغه زمانه کې به د خلکو ځان لا ګوډي جوړول سپلې به ته جوړولې. اوس هم د چمړې لوی صنعت دی. نو دې تاجرو ذاتی تور او د بیت الله خدمت وکاو. د حضور پاک مبارک د خاندان دا عربو په دې قبیلو کې بعضی کارونه بیت الله تقسیم کړي. نو د نبی علیہ السلام مبارک خاندان ته چې د بیت الله کم خدمت رسیدلی او د میلمنو د زمزمو چې د بار نه به میلمانه رالل دی به خیال ساته قدر وکاو او د زمزم د اوبو ټوله نگرانی به د حضور پاک دا خاندان په ذمہ وه. نو حضرت عباس رضی الله عنه ته د خپل نیکنه او داسې په نسبن دا 2 سیزونه په وراثت کې ملو شوی. دا جانو خدمت وکاو د میلمنو عمرې له بچې سوکرا د داغي خدمت وکاو د میلمنو او داغې نه علاوه د زمزم د اوبو مشری ټوله دوی سره وه. زمزم اوبه راوښکل او هغه بیا په چاټو کې محفوظ کول او د کوي او د بورقې خیال ساتل او بیا د حج او د عمرې په سیزن کې خو به خلک ډیرو نو دی بخپل بچي او ریرونه ټول لا جمع کړل او په بورقو به په زیات تعداد کې اوبه راایستل. یو لوی سعادت چې دته حاصل دی دا چې دی په ماشوموالي کې رک شوی. نو چې دی رک شو نو مورې منښته کړې وه وی که زما دا زوی عباس خدای پیدا که نو زه په بیت الله د ریخمو غلاف اچو. په بیت الله به غلاف د مخکې نه خو د ریخمو نه عامه کپړې نه به غلاف جوړ کو د بیت الله د پاسه به واچو. دا یو عزت دی یو احترام دی لکه څنګه چې د قرآن شریف نه خلک رومال تاوی. نو وی که زما دا زوی خدای پیدا که نو زه به د بیت الله د پاسه د ریخمو غلاف اچوم. د ریخمو کپړه خو ډېر قیمتي وي. نو الله دې پیدا که نو مورې هغه نظر پوره که نو د ریخمو د ټوکړې نه یو لوی غلاف جوړ که او هغه د بیت الله نه تاو که.
نو کتا نه څوک تپوسو کې چې د بیت الله نه ړومبې د ریخمو غلاف چاته وکړی نو دې جواب دی چې دا د حضرت عباس رضی الله عنه مور دا قیمتي غلاف او ولې ته توکو دا د درو کېدو او د پیدا کېدو په نظر چې دی خدای پیدا کی منخته کړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه خود 2 کاله مشروع خو تقریبا 2 کاله مشرک شریس لوی خبره نه ده. نو یو ځای لوی شوی دی او یو ځای ماشومواله تیر کړی دی او لکانه تعلقات یو بل سره ډیر مضبوط او نږدې. نو د نبی علیہ السلام سره د نور ترونو په نسبت د مینه زیاته و. د اسلام نه مخکې چې د اسلام نو ښکارا کړي نو په پیغمبر علیہ السلام ډېر خپه کېده او تاسو یې دې خبرې نه اندازه ولګوئ چې د مکې د هجرت نه مخکې د مدینه خلک راغلیو. نو د مدینه شریفه خلکو په مینا کې د یو غونډې لاندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې 2 کسانو یا 3 یا کسانو په شریک ایمان راوړو مسلمانان شو. نو دی بیعت بیعت عقبه وي، عقبه غونډې ته وي. د غونډې لاندې دا بیعت شوی نو ځکه بیعت عقبه وته وي. او چې کوم ځای کې دا غونډې شاته لاندې بیعت شوی نو بیا د ترکو په زمانه کې ترکیانو الته یو جماعت جوړ کړو د نخې د پاره چې دا هغه ځای دی چې د مدینه خلکو په نبی علیہ السلام ایمان راوړ او حضور پاک سره بیعت کړی. نو هغه جماعت مخکې نه موجودو خدای یو غر شاته و. اوس حکومت هغه غر لر کړی دی میدان کولو کړی دی نو جماعت راښکاره شوی زیړ رنګ ولا زمون سعودي حکومت ور کړی دی ښکاری. نو ډېر خلک دا وی دا ګوره په غر کې دننه جومات راوتی دی خو دا جومات په غر کې دننه نه دا د غر نه شاته غر یې ونړو جومات راښکاره شو. د دقه جومات په ځای باندې دا مونږ خلک چې ورته غټ شیطان وی چې دا سړی اولی او راکوزیږي او ته بیت الله ته راځې او ښي طرف ته وګورې نو دا جوماتګي به راته ښکاره شي. نو دې انصارو 2 کسانو چې په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه نو حضور پاک له دعوت د مدینه ورکړه. وی ته مدینه شریفه ته زمون وطن تراشه دلته تا تم تکلیف ته او مرګرو ته دیم تکلیف ته او د مکه کافران ضرورت در رسي التبته محفوظ شي. نو حضرت عباس لا دغه وخت خپل اسلام نه ښکارا کړي خو په موقع موجود دی. نو ګوره د دینه د مینې اندازه لګي. هغه د مدینه خلکو ته وی د مدینه خلکو تاسو زما دارواره بوزه خپل وطن ته د دې حفاظت پر څوک کوي. دلته خو کړه د دشمنان ډیرم زیات دي خو یو مضبوط قوم دی تربورانی دی رشتہ دارانی دی لوی قوم دی دا هغه قوم په وجه دی محفوظ دي ته څوک غږ نشي کولی. نو که تاسو دې بوته په مدینه کې خبره د قوم نه نو اسنه څوک تکلیف وته ورونه رسي نو تاسو خې بوزه تاسو د دغه د کده سره دیلار دي شي خو ګوره کده ته په مدینه کې چا تکلیف ورسو نه زب تاسو ردی 2 کسان نه داغه تاسو کو تاسو نه به تاسو کوم دا بنوای چې دا فلان کې او دا فلان کې او فلان کې زه پېښو بیا تاسو پېښ اغي وته سوي اغي وته وي ته مونږ تاواله کا نو څا پیریانم ته خلاص. تاسو د مکه خلق د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په قدر نه پويږي تاسو سره د قدر نشته مونږ پېښه د تبع ال د بل لا سره رزي چې مونږ ټول ټوکړي شو چې مونږ نه یو ټوکړي چې اند تر چاله سم نشي را رسېده. خو خیر حضرت عباس رضی الله عنه دا خپل مینه اظهار وکړ. نبی علیہ السلام مبارک هجرت وکړ مدینه شریفه ته او دی په مکه مکرمه کې و دی پټ مسلمانو دنه مسلمانو خلا اسلام نه ښکارا کړي. نو چې کله د بدر غزا جوړېدله نو نبی علیہ السلام صحابه ته یو څو کسانو خول یوې پکې عباس خو وی ګورې که عباس ته لمخې لراغې نو د تورې غزار پیونه کې یو څو کسانو خول وی ما ته پته ده چې دا د زړه نه مسلمانان دي خو د سوجې نه دوی خپل اسلام نشي ښکارا کولی نو په دوی به توره نو چته وی
یو صحابي دی حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه هغه د نبی علیہ السلام مخ کې ودرید. هغه د خوش طبیعته نه دا خبر وکړه، وی خدای الله رسول زمون پلار او زمون زوی او زمون تر او زمون ماما به مخې لراځي هغه به وجنو او ستا تر به نه وجنو که زما د تورې لاندې راغی که مې پرېښود سر به مې تیخ واغورځولې. حضور پاک مبارک مسکی شو. حضرت عمر ته مخ ورواړو، وی عمره وی ابو حذیفه ته خیال دی وی زما تر د نورو خلکو سره سمئ چې نور خلک به د تورې لاندې راځي او وجنم به، نو عباس که د تورې لاندې راغی دی به م وجنم. ګوره زما ترې نورو خلکو سره برابر که. ګوره دې د پیغمبر علیه السلام مینه معلومیږي چې څونه محبت دی. اتفاقا همغسې وشوه د بدر په جنگ کې او یا کسان کافران مردار شو او یا گرفتار شو، یو پکې دی چې دې ونیولې چې نو جنگ کې خامخا د خلکو نه جامې او کپړې شلېږي، نو دې مدینې منورې ته راوستل. نو حضور پاک دا قیدیانو باندې نبی علیہ السلام ګوره ډېر رحم کړی دی، ظلم یې قیدیانو سره هم نه دی کړی. نو حضور پاک صحابو ته حکم وکوي لاسونه ولا شاته وتړه او یو دو کسان یو کس بوځي او په کور کې لکه د میلمه په شکل وساتئ او خیال یې وساتئ چې درنه ونه تښتي. اتفاقا دی چې کوم صحابي را ورکړه د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و، د دیوال ګاونډي او رده کمیس نو عبدالله ابن ابی چې د منافقانو سردار دی، رئیس المنافقین، نو هغه خپل هغه د قدیم لوړ دنګو او هغه هم لوړ دنګو. نو په حضرت عباس ته بل چا کمیس نه پوره کېده، یو کمیس راوړه په دنو برابر، بل چا راوړه په دنو برابر. نو عبدالله ابن ابی هغه خپل کمیس راوړه او حضرت عباس ته ورکړه. نبی علیہ السلام لوی صاحب زما دا کمیس ورته واچوه. نو نبی علیہ السلام ورته د هغه کمیس واچوه. دی خو منافقه، خو دا یو احسان یې وکړه چې حضور پاک له تر خپل کمیس ورکړه. نبی علیہ السلام د چې احسان ګورې په ځان نه دی پرېښی. په یو موقع فرمایلی و د وفات نه مخکې وی په ما چې د چام څه ښېګړه ما سره کړې ده ما هغه له د هغې بدل ګورې خلاص کړی دی. په ما د چا احسان نشته او نه د چا ښېګړه شته. یو کس داسې دی چې د هغه د احسان په ما د پاسه پروت دی چې هغه حضرت ابوبکر صدیق دی او د هغه د ښېګړې بدل ما هغه له نه دی خلاص کړی. د هغه د هغه ښېګړې بدل به الله هغه له د قیامت پر ورځ خلاصوي. دا یو نکته نبی علیہ السلام د وفات نه مخکې ویلې وه. نو په حقیقت کې حضور پاک احسان د چا په ځان نه پرېښود. که چا به څه شی راوړه په خپله فرمایي نبی علیہ السلام وی چې څوک د له هدیه راوړي دا ترغیب ورکوي، وی دوستان یو بل له هدایا یوسئ، وی په دې مینه زیاتېږي. او بیا فرمایي چې څوک د له هدیه راوړي نو ته وله بدل ورکه، او که بدل د سره نی یا نشې ورکولی یا هغه خفه کېږي چې ما له ته عوض راکې نو دعا ورته وکړه. دول اسم ورنکې نو دعا ورته وکړه. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه ده. نو چې چا به یو شی راوړه نو نبی علیه السلام به د هغې بدل ورکو. یو مثال به درکم. یو صحابي نبی علیه السلام مبارک لی اوښه راوسته. نو پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي ته ورشه او دله دې په مقابله کې لس اوښان ورکړه. اوس یو لس څونه شی دی نو چې هغه لاړ نو لس یې وله ورکړل. نو چې چا ډالۍ راوړې وه نو هغه خفه شو، ویله بیله لس مال یې لس راکړل. نو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته الوی چې صاحب هغه په هغه لسو خفه دی. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک وی عجیبه خبره ده، د یو راوړو ما ولا د هغې په مقابله کې لس ورکړل اوس بیا هم خفه کېږي. یاره وی څوک مړه مې غواړي چې د بعضې خلکو نه زاړو هدایاړو قبول نه کوم، خو لیکن د الله حکم دی د شریعت نو داسې نشم کولی. نو دومره به پیغمبر علیه السلام د مسلمان د ډالۍ په مقابله کې ډالۍ به یې راوړه یو په لس به بدل ورکاو. نو عبدالله ابن ابی خو منافق دی او دله کمیس ورکا. نو چې کله عبدالله ابن ابی منافقه مړ کېده نو وصیت یې وکړه، زوی یې سوچه مسلمانو، د ده نوم هم عبدالله دی او د زوی نوم هم عبدالله دی. نو هغه زوی یې نبی علیہ السلام ته راغی وی د الله رسول ما پلار دوه وصیتونه کړي. یو وصیت خو یې دا کړی چې ته خپل کمیس راکړه چې دې د پلار ته واچو. ما وایي چې ما د نبی علیہ السلام کمیس را واچوه. او دویم دا چې جنازه به ته کې
نو دغه وخت پورې لا د منافق د جنازې نه منه نه وراغلی. نو نبی علیہ السلام خپل کمیس را واغشته او دلی ورک ها دا د پلار له یوس. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی دا الله رسول هغه منافق عبدالله ابن ابی د خپل کمیس ورک ستا برکتی کمیس هغه کافر لا ورکه. نو نبی علیہ السلام مبارک دو خبرې وکړې وی عمره وی کدی منافق ته او کافر مړ شو نو دما کمیس وته فائدہ نشي رسول کافر ته فائدہ نشي رسول لیکن زول زکه ورکوم چې انه کسا عباسا عباس ته د ماتر له یو وخت د کمیس ور کړو چې دا هغه بدل ول خلاص کو ګور سونه مو د مخکې عباس د کمیس ور کړو لیکن نبی علیہ السلام ولا هغه بدل خلاص ک کمیس یې ورک. نو بیا چې وی جنازه تیار شي ما ته سوال جواب وکا. نو چې جنازه تیار شو نبی علیہ السلام ته سوال جواب وکړو دی لا مقبره نو چې څنګه مقبره ته لاړ او دې جنازې ته ورمخ کې شو حضور پاک نو حضرت عمر ورغه د لمن نه کلک رونه وی دا ته پچا جنازه کې دا الله رسول عبد الله ابن ابي منافق على عبد الله ابن ابي فعبد الله ابن ابي جنازه کې او فلان کې منافق فلان کې وخت کې دا نو ویل فلان کې وخت کې دا نه دی ویل. حضرت عمر کې خو بیا د چا پروا نشته خو د دین په معاملې کې سخت دی. اشدهم فی امر الله عمر د خدای په دین کې سخت انسان خو حضرت عمر دی. او د صحابه ګوري دا دوه صفاتونه مو ما چې درته وی دوه صفاتونه دي ها یو صفت والذین معه د نبی علیہ السلام سره چې کوم مرګري دي نو دا غي دوه صفاتونه دي اشداء علی الکفار د کافر په مقابله کې سخت بیا نرمي وسره نه کوي. اشداء علی الکفار سخت دا چلنه نفرت د کافر مسلمان ویم دې ته چې د کافر نه برده نفرتي الا ان تتقوا منهم تقات. قران حکیم کې بل ځای کې راځي که مثلا یریږي او د خلینو سره شویل یا بعض وخت کې سړی باندې سره د حکمت توجه نه سونه وي یا د یری د وجه نه وي یا بل څه وجه اب ظاهر داری وي خدای به د کافر سره مینه نه ساتي د ځلنه به کافر سره محبت ته ساتي. دا د شریعت قانون دی دا د الله وینا ده دا بنه کې ومن يتولهم منكم فانه منهم. قران حکیم کې الله وي کافر سره چې چا دوستانه تعلقات او ساتل دي دا وینه شو بس لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. قران کې الله وي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. دې کافر سره دوستانه بنه کوي بالکل بنک ساته د کافرانو سره دوستانه ولی کافر ستاسو دوست کې دی نشي دی به تعالی موقع ګوري چې کله د موقع برابر کړو تا باندې بده عمل کوي دا مار مثال دی مار د پاړو دوست کې دی شي نه نو الا تتقوا منهم تقات پس غرض باندې سه حکمت توجه کزان ته ساتي بیا خبره ده خو د کافر سره دوستانه با قطن نه ساتي. نو حضرت صحابه دا صفاتو اشداء علی الکفار او رحماء بینهم خپل منس کې سره رحماء رحم والا. دا قرآن وینا ده داسې یو بل سره مینا لکه ضرور سره چې مینه داسې یو بل سره محبت لکه د پلار او د زوی او د زوی د پلار چې اوس بل سره محبتي دا صحابه صفت ده. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا پروا نه کوي چې زوی به خپه شو تربور به خپه شو پلان کې به خپه شي وې صاحب دا په چا جنازه کې عبد الله ابن ابي او يعد عبد الله ابن ابي غ ټول خبر شمار پلان کې وخت ته دا ویلو مسلمان ته دا پلان کې وخت دا پلان کې وخت دا پلان کې وخت دا پلان کې وخت دا ته به جنازه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکی بخاری شریف کې راځي دا هغه غزل ورتیا ته قتل او نبی علیہ السلام مبارک ورته مسکی او اتا تعالی نه ویل قران کې ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم کته او یا کرتم دوی له بخنه او غواړي دې نه بخم ساخو خدا بخنه غواړي اکنه غواړي جنازه خو بل مسلمان له بخنه غوښتل دي نو تعالی اختیار دی بشک بخنه غواړي کنه غواړي خو کو یا زله بخې بخنه غواړي نه بخم. نبی رسول الله ورته وای ګور دلایل شو حضور پاک ورته مسکی شو په عمره کما ته دا پتاو لګی دا چې دا او یو نه زیاته استغفار باندې دی الله بخینو زول دا او یو نه زیات استغفار وکړي یو کس خدای د دوزخ نه بچکی او زما په کړهو بچکیږي نو دې کې څه دي اخر عني يا عمر ما نه رستوشه او ورمخ کې شو جنازه په وکړه
چې جنازه وکړه فورا قران حکیم کې دا آیت راغی. ګوره الله چې کې حکمتي مخکې نه منې کو خو چې وی کنو الله منع کړه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نن پس به د منافق او د کافر په قبر نو درېږي جنازه بنه کې بس. اوس دیو کول بیا بنه کې دې ته موافقات عمر وای. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا چې یو رې بعضی وخت راغلی دا الله دا هغه د رې مطابق په قران حکیم کې یا نبی علیہ السلام مبارک ته یو حکم نازل کړی چې دا د عمر د رې مطابق دی. دا لري ټیک تا یو پکې دام دی. حضرت عمر برستو جلل وی ما ډیر لوی ځلا ورتیا کړی دا نو ډیر ځلا ورتیا مې کړه خو دې کې حکمت سو حضور پاک ډیر خيارو وی عمره وی زه دې د پاره په د جنازه کومه لیسلم الف من قومه لوی قوم دې زرګونه قوم دې چې هغه د جنازې د وجنه خدای پاک چې ته مسلمانان کړل خدای ځکه مخکې منې کوم نه نو چې نبی علیہ السلام په دې عبد الله ابن ابي جنازه وکړه دا هغه د زرګونو قوم خدای سوچ مسلمانان کړل. ورته به یو حکمت راغی د الله تر طرف نه مخکې نه منې کې روستي منې کې پرې چې لګه خېګړو کې چې قوم یې خدای مسلمانان کې زرګونه خلک خدای مسلمانان کړ. بهر کې خبره مې دې پورې کوله چې د حضرت عباس د کمیس په بدل کې رسول الله مبارک خپل کمیس ورک عبد الله ابن ابي له جنازه په وکړه او داغه حکمت هغه کې دغه خدای فلسفه راوستله نو کمیس ولا هغه ورکا نو دې چې په کم کور کې تلل شوی شاته نه نو هغه د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور سره خواږي نو د شپې فریاد کاو. نو بیبی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین وای چې مونږ به د نبی رسول الله شپې خوب نکاو کله به دنت او کله به بارت خدایا نبی هم نن خوب نه ورد کله به د کوټې نه بار وته او کله درنه او چې د مخ مبارک ته مونږ وکړو نو ډیر پریشانو سیب خیر دی ولی اسم خدای به خیر کی مونږ ته غږم نکاو او پریشانم ډیر دی او دونه پریشان دی چې د مخ نه پته لګي خوبم نه وردی وی ما اندازو لګولو هو پتاو لګیدلا دا عباس بیرګي اوري الته عباس غبل کور کې دی او غز بیرګي اوري دا ځکه خوب نه وردی. ام المؤمنین زرل سوال جواب لګا وی دا سو ګوره چې عباس بیمار دی تکلیف دی وتا او که څه چل دی دا غز بیرګي دلته نبی علیہ السلام او پیغمبر علیہ السلام مبارک له خوب نه وردی اغي چې او قتل نو هغه داغه د مټې لګي سخت تړلې شاته نو داغه سخت مټو د وجنه حضرت عباس زبیرګي کوي نو هغه ولدل هغه مټې سست کړلې نو چې سست کړلې داغه زبیرګي قلار شو نو زر بیا چې زبیرګي قلار شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له خدای پاک خو وروسته او بیا ودش نبی سلام مبارک د سره مینا یسومره مینا او سره دا چې غز بیرګي کینو نبی علیہ السلام مبارک له خوب نه وردی او دویم د پیغمبر علیہ السلام مبارک انصاف ته معلوم شو چې دې چونکه قیدی دی نو د پاره نبی علیہ السلام سفارش نه کوي چې ورشه او د امټه ولا سسته کې ولی ځکه بیا به انصاف قائم نشي ټول قیدیان دي د ټولو د پاره مټه تړلې شوی دي د خپل تر پاره ولی سفارش وکړو نو سفارش یې نه کوي. نو بیا چې کله د بدر د قیدیانو متعلق فیصله کېدله صحابه کرامو میټینګ وکړ وی څوک چاوي وجل پکار دي چاوي سیب خیراتی پرې خودل پکار دي چاوي فدیه ته غشتل غواړي نو فیصله پدې چې ردینه و فدیه والو جرمانه څومره جرمانه دومره نو یو کس به را مخ کې کاو او تخپل جرمانه ته تابع دومره جرمانه سوال جواب کې مکه ته چې تاسو به جرمانه راولې حضرت عباس را مخ کې شو نو نبی علیہ السلام مبارک ورته عباس کاکا ته بر دوه کسو جرمانه ورکې وی دا وله نو یو د تر دی رواره دی عقیل د علی سیبرو عقیلم په دې کې گرفتارو یو عقیل دی رواره دی هغه غریب دی هغه سره سنشتا نو دا هغه هم تور کې او خپل ځان بم ورکې نو دی وته وی چې الله رسول ته پته نه چې مسلمانې زه خدای نه مسلمانې زه خو کافرانو ځان سره د مکه په زور باندې راوستي به حضور پاک ورته فرمایل نه د الله خبر دغه معاملې د ما سره نه دغه الله سره ده موږ ظاهر ته ګور او ظاهر کې د
وی ما سره کم ده تا ته پته نه لګي چې زه غریب ما سره څه نشته. نو نبی علیہ السلام مبارک و تو فرمایل ولی چې تکل را روانې دی جنگ لا نو تا بټوار واغشته او خپل بیبی له دی ورکړه ام الفضل او ورته دی دوی چې دا والا او د جنگ لازم کزه واپس جم دی عالم خو مال به راکې او کزه مل شم نو دا ستادي بټو دې نه ورکړې ته ما سره پیسې نشتا. وی دا الله رسول زما دې قسم په الله چې دا خدای رښتونه پیغمبر شک شوبه پکې نشتا. وی دا دغه بټوې نه یو زه خبرې یو زما بیبي ته خبر ده بل چاته پته نه لګي معلومیږي دا چې ته الله خبر کړي دا الله رښتونه پیغمبر. نو ګوره ډبل فدیه ته واغشته دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انصاف. یعنی کده ویلې وی نبی علیہ السلام دا ویلې وی چې دا د ماتره دی او د فدیه معاف. نو صحابو کې دا مجال نو چې د پیغمبر علیہ السلام د خبرې په مخ کې وی خبره کړي هغه بالکل بلکې وی مې ورتا انصارو د مدینه انصارو یو عجیب خبره وکړه د حضرت عباس د عبد النیاچ وا د عبد المطلب مور دا د انصارو د بنو النجار قبیله وا د مدینه. نو انصار ټول پاسېدل او نبی علیہ السلام مبارک ته وایي چې وی دا الله رسوله دا عباس زمون خورایې دی او رده فدیه مونږ نه غواړو دا فدیه ده ته معاف ده. حضور پاک مبارک او فرمایل داسې نه کېږي چې څنګه دا نور فدیه ورکوي نو داسې به زما راتر عباس هم فدیه ورکوي. دا ته یو بله مسله معلومه شو چې د بادشاه د خپل او د پردي په منځ کې سره رعایت نشته. شرعي حکم کې خپل او پردي د بادشاه تر د بادشاه ورور د بادشاه زوی او پردي دا یو برابر دی فرق پکې نشته. افیدیه ته واغشت به پرې خو. نو د فتح د مکې نه لږه د موده مخکې حضرت عباس راغی او مدینه منوره ته. خیبر چې کله فتح شو په سن 7 هجری کې خیبر د يهوديانو یو لوی ګړو د مدینه منورې په گاوان کې فتح شو. نو یو مسلمان دی حجاج نوم دی حجاج ابن علات حجاج ابن علات دی لال مکې ته په مکه کې رد بلا سامان او مال او دولت او دراهم د نانی ډېر پیسې وي. نو چې دې څنګه لالو د مکې خلک تراتاو شو یو لکه دا یوم گیر کا نو د ځان خلاصاو نو دوی چې لکه زه خو تاسو له خوش خبره لراغلی یو زیر در کوم ویسا وی نبی علیہ السلام په خیبر باندې حمله وکړه او ناکام شو. دروغي وی ناکام شو او بلا مسلمانان پکې شهیدان شمل شو او د مسلمانانو نه ډیر لوی مال په غنیمت کې اغي واغشته د خیبر خلکو په غنیمت کې ته په بلا د دنیا دراهم او د نانیرو بلا مال واغشته او ډیر زیات مسلمانان مړ شو او ډیر زیات مسلمانان د خیبر يهوديان او قیدیان کړل. نو چې دا خبره د مکې خلک وره د مکې خلکو باندې لوی جشن راغی. تر دې حاله پورې یو ټکی پکې دا مو چې نبی رسول الله هم زخمی دی او پته نه لګی دا غم پته نه لګی او زر عالم وی ته څنګه رااله وی زر خپل مال علماء وی د خیبر يهوديانو چې د مسلمانانو نه کم غنیمتونه اغشتي دي نو دا پیسې ولم چې الته په سودا وکم دی لراغلم د خپل مال ولم چې سودا وکم. د مکې خلکو نوې جامې واغشته او یو کور کې مبارک شو بل کور کې مبارک شه چې مسلمانانو په خیبر کې شکست ومنته او دون خلک پکې مړ شو او دون قیدیان شو او مالونه هم تلاړل. لوی په مکه مکرمه کې څومره چې کافر دی او بل مبارکي ورکوي او خیراتونه دی او زیری دی او جشن دی په مکه کې. حضرت عباس رضی الله عنه دې وخت لا په مکه کې هغه په کور کې لوی ماتم دی په دې خپل چې ما درواره به سهالي او دا څه چلو شو سو نشو ګور الله نه خو دې مسلمان دی نو پټ وروته حجاج لا یو طرف ته ورغه غیزان لکه یا لکه وې دا څه مسله ده وی چې عباس غږ مکوه خبر علاوړې ده وی څنګه علاوړې ده وی ورواره دې فتح مونته ده او بلا بختن موږ خو دې پړه تیار کړو د مکی خلک مبارکي کوي ګوره عباس درې ورځې پورې غږونه کې د دې پس چل خپل مال وړم
دا چل مې جوړ کړ چې خپل مال ته اوسم او ګوره اکه درې ورځو نه مخکې دی الوی دی ما پسې په لاره را منډه کېږي او به مې نیسي درې ورځې پورې غږ مه کوه درې پس بیا وایه بس حضرت عباس خوړه کې خوشحاله شو. نو هغه چې دی سنګ دا حجاج واپس لاړ او خپل مال یې غونډ کړ لاړ نو هغه ته ټینګېدی شو نو په درې ورځ باندې ولمبل او خسته جامې واچولې او پټکې وو او خوشبو یې پورې کړه او راغی د بیت الله نه ګیر چاپېره طواف کوي. خلکو یې دا اوس وګوره هلته یې روارت او ویرون او د دنیا مسلمانان چې څومره دي هغه مړه شو او څه قیدیان شو او دا دی هغه مونږ ته دا ښکاره کوي چې ګنې زه غمجن نه یم. نو چا یې تپوس وکړه چې ستا په قوم او ستا په خلکو په مسلمانانو باندې خو ډېر لوی تکلیف راغی او تا خشته جامې اچولې طواف کې وی دا چا درته ویلي دي وی دا حجاج وی خبره تا لوړې کړې ده خیبر فتح شوی دی مسلمانانو فتح کړی دی او د خیبر غنیمتونه مسلمانانو وړلي دي وی تا ته چا ویلي دي وی ما ته حجاج ویلي دي وی مونږ ته خو داسې وي ستاسو نه مال پسې چل ولوړه. نو بس بیا پې د مکې خلک پیښو چېره دی خو د مسلمانانو په تکلیف باندې خفه کېږي او د مسلمان په خوشحالۍ باندې خوشحالېږي نو چې دی کله پیښو چې زما په اسلام خو د مکې خلک پیږي نو بیا مدینې شریفې ته هجرت وکړه. بعض علما لا دا وایي چې د هجرت په دې وجه نه کوو چې نبي علیه السلام ایثار کړو چې ته هجرت مه کوه د مکې د کافرانو مونږ له جاسوسي به کې خیر مدینې شریفې ته لاړ. چې مدینې منورې ته دی لاړ د حضور پاک مبارک د یو ډېره خشته ښکلې استقبالیه وکړه او عامو خلکو ته یې دګوي ای خلکه وی عباس زما کاکا دی زما تره دی او عم الرجل سن و ابیه او وی تره د سړي دا د پلار په مصري د پلار په دی. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناستو او دا حضرت عباس ولا راغی نو نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ ودرېد وی د الله رسوله وی چې مونږ تا سره ناست یو نو خلک زمونږ لحاظ ساتي او زمونږ خیال ساتي او قدرم کوي او چې ستا د مخې نه اخوا شو بیا زمونږ خلک هغسې قدر نه کوي عزتم نه کوي. نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ټول د مدینې انصار مهاجر راغونډ کړل په جومات کې او په منبر باندې کېناستو او ټولو ته یو شان تقریر وکړ وی ای خلکه تاسو دا نه خوښوئ چې د ما چا سره مینې او تاسو سره مینه وکړئ. هغې وی د الله رسوله ولې دا نه خوښوو وی ښه چې د ما چا سره مینه به ورسره کوې وی تاسو ته پته نه لري چې عباس زما تره دی او عم الرجل سن و ابیه او د سړي تره دا د پلار په مثل باندې وي زما د پلار په مثل. ای خلکه ټول دا اعلان واورئ چې که چا عباس سره مینه وکړه نو ما سره مینه وکړه ومن والانی فقد او که چا ما سره مینه وکړه د الله سره مینه وکړه او چې چا الله سره مینه وکړه الله به جنت ته داخل کړي او چې چا زما تره سره بغض وکړه عباس سره فقط د ما سره بغض وکړه ما سره بغض وکړه او چې ما سره بغض وکړه نو الله سره بغض وکړه او چې چا الله سره بغض وکړه الله به دوزخ کې رسوا کړي. هغې نه پس به د حضرت عباس رضی الله عنه دومره خلقو صحابه کرامو قدر او خیال ساته لکه د حضور پاک مبارک خپل پلار چې وسو کې قدر او عزت کوي. یو ځل دا بار ملک نه چا مال دولت راولېږه ډېر زیات مال چې مال به یې راوړه هغه په جومات کې وغورځاو هغه مال دولت یې ټول لوړو په جومات کې یو طرف ته وغورځاو. نو د حضور پاک خو به دا قانون چې مال به راغی نو هغه به یې خزانه کو نه بس اعلان به وکړو راشئ وړئ. نو په دغه ورځ باندې نبي علیہ السلام اعلان وکړ وی راشئ دا مال وړئ. حضرت عباس راغی وی صاحب ماله خو ډېر مال راکړه وی ولې وی په بدر کې ما د خپل ځانم فدیه ورکړې وه او ما د عقیل فدیه م ورکړې وه د خپل رواره وی ښځه وړه چې څونه دې خوښه یې وړه نو دې څادر یې خور کو نو د هغې نه خو پخوا هغه ډبلې روپۍ به وې نو هغې په لپو لپو څادر ته راواچولې نو چې وې تړلې نو بیا اوچتولی نه شوې. نو نبی علیہ السلام ته وایي چې د الله رسوله چاته ووایه دې صحابو کې چې دا ما ته راوچت کړي وی دا کار نه کوم دومره واچو چې څومره وړی شي. وی ښه نو ته مې وروارې تې راته راوچت کړه وی نه زه یم در نه اوچتو نو لږ یې ته کمې کړې نو چې یې کمې کړې بیا غوټه ورکړه بیا اوچتوي نو نه شي اوچتولی. وی مور اصحابه کوي دي کې بعضې ملګرو ته دې حکم وکړه چې ما ته یې راوچت کړي وی نه دومره شی در کوم چې څونه وړی شي. نو وی ته مې ورواره نه وی د تې راوچت کړه که نه وی دې نه در اوچتو
نو په دریم ځل باندې ته بیا کمې کړې چې بیا ته کمې کړې نو بیا ته دومره کمې کړو چې خو په تکلیف باندې هغه پیټ یې اوچت کړه او په دې اوږو باندې په شا باندې کېښود. نو چې څنګه په شا کېښود روان شو، بخاری شریف کې حدیث دی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته کتل، هغه پورې ورته کتل چې په لاره کې یو طرف ته دی غیب شو. او صحابه په دې وجه کتل دغه حرص ته وجه نه یو ګردومره مال یوړو چې له په خوارو باندې وړې هم نشي او په تکلیف باندې وړې. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام مبارک حکم وکړ اطلاع شو ردی مالدارو خلکو نه زکات راغونکا. نو دریو کسان ولا زکات ورنکړ، یو خالد ابن ولید او یو بل کسو ابن جمیل ورته وای او یو حضرت عباس. نو نبی علیہ السلام دراغه وسیب نور ټولو خو زکات راکړ او خالد ابن ولید او ابن جمیل او عباس را نکړ. نبی علیہ السلام او فرمایل وی ابن جمیل ولې زکات درنکړ؟ وی دی خو غریب او خدای مالدار ک. نو چې الله مالدار کنو په کاردار چې د په خوشاله زکات درکړي وي دې د خدای مقابله کوي خنه کوي. هغه نه خپه شو او په خالد ابن ولید خو تاسو ظلم کوي، هغه سره سړي چې تاسو زکات غواړي داغه کوم استه داغه توره ده داغه نیزه ده داغه زغره ده هغه ټول د الله په لار کې jihad توقف کړي ظلم پې کوي. او یا عباس نمغ واړی زما تر دې داغه زکات به زه درکم او دا هغه ډبل به درکو، هغه باندې چې څومره کېږي نو دوچن زکات په ما دی زه به درکوم. وی دا ولې؟ وی نبی علیہ السلام دا ولې وی زکات خو به هر سړی خپل ورکوي. وی دی ځکه وی چې د بیت المال کې کمی و. نو نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه 2 کالو پیشکي زکات مخکې اخیستی و. دا هغه زمانه کې سود جایز و، خلکو به سود کو. نو دا سود د حجۃ الوداع په موقع باندې حرام شو. اخیری چې نبی علیہ السلام مبارک اخیری کم حج کړی دی د وفات نه لږونه مخکې، نو په هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ وی خدای مبخه سود چې څومره دی نو دا د نن نه پس حرام. او که د چا سره پیسې د سود دي نو اصل سرمایه دی وصوله کی او د سود پیسې ولا مور کوي. نو لومبي عمل چې نبی علیہ السلام کو د حضرت عباس پاغه یو کې اعلان وکړ وی د حضرت عباس چې چاله پیسې په سود ورکړي دي نو وی دا هغه چې څومره پیسې دي وی دا هغه زه اعلان کوم وی هغه ختم هغه مور کوي ولا. حضرت عباس دا نه وی چې د الله رسول زما پیسې ولې خلکو ته خیرات کې او زما په پیسو باندې زمانه تاسو نه کو نه د نبی علیہ السلام په هغه دونه اعتماد چې زه یو خبر وکم داغه د مال په حق کې نو هغه د ما دغه خبر جواب نشي کولای، نه په خبردار ښکارا کوي. نو د سود په معاملې کې چې نبی علیہ السلام عمل کاو چې یاره سود دی خلک نو وصولي، نو لومبي عمل نبی علیہ السلام د حضرت عباس نه وکړ. د حضور پاک د بیماری په وخت کې حضرت علی سے بار راوته نو خلکو به تاسو کو وی نبی علیہ السلام څنګه دی؟ نو دا به الحمدلله خده. بیا به چا تاسو کو نبی علیہ السلام څنګه دی؟ نو علی سے به الحمدلله خده. اصبح بحمد الله بارئا یره نن ورځ الحمدلله خده. حضرت عباس ځان لکه وی علی وی دل تراش وی تا ته پته لګی نبی صاحب څنګه دی؟ یره وی طبیعت خو نن سبا خده برابر. وی ما ته د خپل خاندان د خلکو مرګ د پوز نه معلومیږي دې نه وی ما ته پته لګی د خپل خاندان د خلکو مرګ د پوز نه معلومم. وی قسم دې چې درې ورځې پس به ته د بل چا د امثالات دی. درې ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک دنیا نه تلو والا ما ته پته را وی زه چې لاړ شو او تاسو ته وکړو چې ستانه پس به بادشاہ سوکي. حضرت علی سے بتوی دا سے نکو دا تپوس بنگ نکو ولی چې حضور پاک نه څوک شی غواړي نو ګورې نه ورکي. اسنه د نبی رسول الله بدا خیال راشي چې دوی جوړ دا بادشاہ غواړي نو اسنه اعلان به وکړي چې ګورې زما خاندان له مو ورکوي بیا بسی. واقعي مکه چې حضرت عباس دا خبر او چې ماته د خپل خاندان د خلکو د مرګ د پوز نه معلومیږي او درې ورځې پس به د بل چا د امثالان دی د حضور پاک امصاب ختم شوی دی بر دنیا نه تلی مکه درې ورځې پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف راو. صحابه به ډیر زیات احترام کو دون قدر به کو لکه چې سړی د خپل پلار نه زیات د احترام او د قدر به کو او تر دې حد پورې چې ودل باران نه کېدو
په مدینه شریفه کې. نو چې باران نه کېږي نو دی حضرت عمر دی راوستو، باری وست میدان ته، او چې باری سنگ میدان ته وست نو دی مخامخ قدرو وی الله وی نور کله چې بکله باران نه کېد او قحط به نو مونږ به تا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیش کو نو تا به مونږ باندې باران وکړو. باقاعده بخاری شریف کې حدیث دی. او اوس خو نبی علیہ السلام نشتا، نو خدایا مونږ د نبی علیہ السلام تر حضرت عباس تا ته ودرولې دی. الہ العالمین دا د پیغمبر علیہ السلام تر دی د په مخ الله په مونږ باندې باران وکړ. نو وی داسې سور نورو او شین اسمانو چې د اوریا د درک پکې نه لګېده، او چې صحابه او حضرت عمر دې پیش کو د باران لپاره الله ذوالجلال ته، نو داسې اوریا زراله چې دوی لا روان شوي نو چې اوریا دراله او مدینه منوره ټوله د اوریا دینه ډکه شوه، او دوی کور ته لا رسېدلي نو چې خدای پاک په شیبو شیبو باران وکړه. دینه څه معلومه شوه؟ دینه دا معلومه شوه چې د نبی علیہ السلام د رشتې احترام څومره دی، الله څونه احترام کوي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه صحابه کرام حضور پاک مبارک مدینه منوره کې موجود دی، قبر مبارک کې خو موجود دی، او لوی صحابه کرام موجود دی، قران حکیم موجود دی، د احترام نور ډیر څیزونه موجود دی. خو رب العالمین سره د حضرت عباس څونه احترام دی، څونه عزت او څونه قدر دی چې خدای پاک داغه په وجه باندې او مدینه شریفه باندې باران وکړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل جون کې د بیت المال په مال کې خپل خاندان لا لکه دا د قرآن د وینا مطابق چې کله به یو غنیمت حاصل شو نو په هغې کې به یو حصه د نبی علیہ السلام مبارک د خاندان وه، نو دی له هغه حصه ورکړې وه، خو په دې شرط یې ورکړې وه چې ګورې دا به خرڅوی نه، او دا به ستاسو په میراث کې به نه ځي، نه به یې خرڅوی او نه به ستاسو په میراث کې وځي. د دې آمدن وړی او باقي د دې چې کم ذات تېره ځمکې اب د بیت المال. په هغه طریقه حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت ابوبکر صدیق نه بعد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په هغه ترتیب د دوی سره خپل ګذر اوقات کړی. د حنین په جنگ کې په غزا کې د شرکت ثابت دی، نبی علیہ السلام مبارک سره حنین لتلی دی. دا اوتاس په غزا کې د نبی علیہ السلام سره د شرکت ثابت دی، او د دې نه مخکې چونکې د بدر په غزا کې خو دې قیدي نیولی شوی دی، د احد په غزا کې دی په مکه مکرمه کې، د خندق په غزا کې دی په مکه مکرمه کې، نو هغې کې دی د نبی علیہ السلام مبارک سره شریک نو. دا د حضور پاک مبارک ترو په دې میاشت کې د رجب په میاشت کې په سن 32 هجري کې 22 هجری کې وفات شوی دی، او د ازبرګي میاشت کې عمر 88 کاله، 88 کاله عمر، او د جمعې ورځ چې دی وفات شوی دی. حضور پاک مبارک له ځل وته سوال جواب وکړ، وی عباس تم راشه او بچی دې ټول لا والا، نو دیم راغی او بچی مولا راوستل، نو نبی علیہ السلام مبارک دغه په بچو صادر واچو او په عباس هم صادر واچو، او یو ډیر خشته دوی ولا اللهم اغفر للعباس، و یا الله عباس اورد بچی ټول او بخي صادر په چولو، یا الله عباس اورد بچی ټول او سنگ مغفرتن تامتن، خدای داسې وبخه چې د دینه پس ډوبل صفات نشي، چې څومره ګناهونه ټوله ختم شي. دا ول نبی کریم دعاګانې کړې او رد بچی یو زوی فضل ابن عباس نبی علیہ السلام مبارک چې بکله سفر نه راته دې دومره خيارو، دا خپل بچی به ولا مخې له ولېګل، خلک د خلکو استقبال کوي کنه. دا فضل ابن عباس ته دزویو، قسمه بل زویو، او عبد الله ابن عباس دې بل زویو، دا به ولا مخې له استقبال لاله. نو نبی علیہ السلام مبارک بوچت کله ځان سره په خپل خو باندې کېنول، څوک به مخکې کېنول څوک به وروسته کېنول. د حج په موقع حجۃ الوداع کې د نبی علیہ السلام د سفر مرګري څوک دی؟ فضل ابن عباس دزوی په خو ځان سره شاته کېنول. عبد الله ابن عباس دې بکله تو پیغمبر علیہ السلام مبارک سره به شپک ولا او حضور پاک بوله دعاګانې کړې. د زوی بل عبد الله ابن عباس هغه د قران دعا کړې ده، اللهم علمه الكتاب والحکمه، خدای دې ته قران او حکمت وتوخه. نو خدای پاک رئیس المفسرین جوړ کړی دی، د تفسیر په باب کې خدای پاک هغه لوی مهارت ورکړی دی. بهر کې د دې رجب په میاشت ازبرګ میاشت کې په د جمعې ورځ باندې
په سن 32 هجری کې دی وفات شوی دی او عمر د وفات په وخت کې 88 کاله. نو په دې نسبت مې ردی ما چې د تاسو د ابای صحابه کرام او پیژنئ چې را صحابه کرام یو صحابي د کم حیثیت خاوند دی او صحابه سونه سکړي د دین لپاره سونه مهنتونو سونه قرباني کړې دي. نو ځکه د بعض صحابه کرام در تشمارم چې تاسو پیژنئ. رب العالمین دې زموږ د ټولو ناراضي شي. خدایا من د صحابه کرام په نقش قدم باندې روان کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرګري صحابه دا ډېر لوی خلک تیر شوی. نبی علیہ السلام په خپل فرمایي وی الله الله فی اصحابي وی ز خدای نه ویریږي د ما د صحابه په حق کې بدرت ورپسې مو وای وی ک تاسو کې یو کس نبی علیہ السلام فرمایي وی ک تاسو کې رستو خلکو کې یو کس د احد د غرم را سره در خیرات کې او یو صحابي د چټاکې برابر خیرات کړی وي د صحابي غ چټاکې ته نه رسیږي. رب العالمین دې زموږ تاسو درازي شي. الله یې د صحابه په نقش قدم باندې روان کړي او د هغې په شان عقیدې اعمال دې الله زموږ نصیب وګرځولی کړي. رب العالمین دواړو جهانو خیر نصیب کړي. خدای که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. الله که څوک حاجتمندي حاجتونه پوره کړي. الله که د چا یو بل سره دشمنۍ طرفګنۍ په روغ باندې بدل کړي. الہ العالمین چاته څه قسمه تکلیف هغه تکلیف ولا په خیر او په خوشاله باندې بدل کړي او د دواړو جهانو خیرونو او سعادتونو نصیب کړي او د فتنو په امن کې وساته او اخر وخت په خلیدا کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول. درانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په 502 نمبر 61 کې تاسو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې د حضور سلام ترله داغه تاریخ او حالات اوریدل. تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. چې څوک او داس مات کی تش او داس اوچنه کی دا ډېر لوی ګناه ده. دا دومره غټه ګناه ده، ګناه کبیره. نبی رسول الله متویل ده او دا د قبر د عذاب ذریعہ ده. الله په دې د قبر عذاب ورکړي او داسې اوچنه که جامې پلیتې شوي وجود یې پلیت شو پر مونځ پاتې کېږي. دا ډېر لوی ګناه ده. او مړي پسې که وفات شي څوک نفلي صدقه کوي یا خیرات کوي د دې باقی د ثواب رسېږي مړي ده. د مدرسې په نوم چنده کوي او هغه خپله خرچه کوي دا ډېر سخته ګناه ده. د مدرسې په نوم چې خرچه وکړي نه په مدرسه کې لګي او په خپل ځان یا د جومات په نوم چنده او په خپل ځان یې لګي دا ډېره لویه ګناه ده. یو کس حق نه د ډېرو خلکو حقونه دي ووهل. د مدرسې د جومات حق دې مو وهه. خپل امام یا علم پسې کنزل کول منظم ورپسې کوي دا ډېر لوی جرم دی. دا علماء توهین که مطلق عالم پسې څوک کنزل کوي شامل کړي دي کافر کیږي په دې باندې. دا علماء توهین ډېره لویه ګناه ده. او که یو عالم سره دې روانه ده عالمانو سره قرآن راول په کار هم نه ده. که ته داسې باندې ګیلمنې نه ورسره ولاړ شه کښېنه ورسره چې یو سړی تا ته دین ښیي تا ته خدای ته رسوي ستا نه مخکې ولاړ د هغه په برکت تا ته 19 منځونه د جمع نصیب کېږي. ځکه هم ډېر احترام یې په کار ده. د بدقسمتۍ نه د یو دین کې عیسایان وګورئ او که یهودیان وګورئ هغوی د خپلو مذهبي مشرانو دونه قدر کوي چې د حد نه وتې. دا د انګریزانو یو د غیر دینو یو شی په مونږ کې را پرېښی دی چې مونږ باندې دا کوشش کوي چې د علماو او د خپلو مذهبي مشرانو پسې خبرې وکړو چې دوی سپک شي نو دین خو به دوی ښیي دا دین به هم سپک شي مدرسې به هم سپکې شي. دا یو سازش دی او غلطۍ دا چا نه کېږي نو. او د قتل چې بې ځایه مسلمان مړ کی قتل د دې ډېر لوی جرم دی. ډېره لویه ګناه ده. دوی حافظه مې کمزورې ده دعا غواړي او وظیفه چې حافظه کمزوري مولانا اشرف علي تانوي صاحب دا وظیفه خولې ده چې فرض مانځه نه پس د په سر خیلا سګدي 11 کرته دی یا قوي وي 11 کرته حافظه به مضبوطه شي. د ډوډۍ خوړلو نه پس د دعا لپاره لاسونه پورته کول شته او که نشته؟ نبی علیه السلام لاسونه نه دي پورته کړي. شاه صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دي چې د ډوډۍ نه پس نبی علیه السلام په دعا کې لاسونه نه دي پورته کړي. خو بهر کې که څوک لاس پورته کړي د دعا لپاره نو څه منع به یې انشاءالله العزیز نه وي. او دعا چې کوم نبی علیه السلام کړې ده نو هغه دا دعا ده زه به الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا
وجعلنا من المسلمین او سنور دعاګانې مشته پښتو ترجمه به کوم چې تاسو پېښه الله لسنه او صفت ته هغه الله چې موږ له ډوډۍ هم راکړه موږ له موږ راکړل موږ مسلمانان پیدا کړی او بیا ورپسې داسې دعا کړې ده چې الله دا ډوډۍ زما لپاره همیشه لپاره وګرځولې کې خدای زمانه بند مکې زما ته پرهیز پیدا مکې دا دعا نبی علیہ السلام کړې ده او کله بل چا ډوډۍ خوړې ده نو هغه ته دعا کړې ده یا الله چې چا سیراب کم ته سیراب کې الله چې مال چا ډوډۍ را کړې ده ته ول ډوډۍ ورکې نو دا دعا ثابته ده مانځه کې سړی ودرېږي خو د خپل میاس کې څومره فاصله ساتي نو داسې خاصه فاصله ذکر څلور ګوتې یادې خو داسې خاصه فاصله ذکر نشته نه ډېرې خپې ارتای نه ډېرې یو بل سره یو ځای کې عام انداز کې چې څنګه سړی ودرېږي په هغه اندازه یو سړی ودرېږي د کلي په جومات کې د امام نه جمع وشي نه بالکل د کلي جومات کې د امام نه مخکې مسافر خلک جمع وکړي او امام راشي خپل وخت له امام نه جمع شوي امام دویمه جمع بالکل کولی شي یو ټیم مونږ ارچا پسې کې دا داسې نه ده داسې ده چې یو ځای کې ته جمع در نی او بل څوک نی نو خیر دی بیا که هر سړی ورمخکې شو جمع ضروري شی دی لاول خو خدا چې نیک سړی وي صالح سړی وي د امامتۍ چې کم شرایط دی هغه پکې پوره کړي هغه پکې سړی مونځ کوي چې نه ضرورت دی نو که بیا د هر چا پسې مونځ کوي یو ځل نیم نو هغه مونځ صحیح دی کېږي څلور حافظان ملګري وي د دوی هر قسمه ګپ ازادي یو خیر دی ګپ ته ازادي او کنزل منزل یو بل ته نه کوي کنه او خیر دی یو بل کدي پکې مخکې شي او نور دې پسې مونږ کوي پټکی نه بغیر جمع کېږي یو سړی پټکی په سر نه کوي او به پټکی جمع کوي نو هم جمع کېږي دا څنګه غني پټکی نه بغیر مونږ نه کېږي او پټکی بهتر شی دی د پیغمبر صاحب سنت دی په مانځه کې هم په سره و د مانځه نه بغیر هم په سره و مونځ کې هم په سره و د مانځه نه بغیر هم په سره و خدا نه ده چې ګنې یو چا پټکې په سر نه کړه نو ګنې هغه پسې مونځ نه کېږي نه مونځ ورپسې کېږي خو بهر کې پټکې یو سنت طریقه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده نو پټکې پرېښودل نه دي پکار مستورات د ښځو تبلیغ لتلی شي بالکل تلی شي په پرده کې چې ځي پرده کې او خپل نارینه وسره نارینه نه مراد خاون وسره رور وسره زوی وسره پلار وسره او پرده کې ځي بالکل تلی شي یو کس چې هغه پلار بیمار دی د خدمت څوک نشته د زوی د خدمت کوي نو د ضرورت په بنا د اندام مخصوصه عورت ته کتی شي قتل دی نه کوي لاس سره صفای ولا کوي فقها هم دقه لیکلي که د ضرورت په بنیاد باندې مخصوص اندام ولا وینځي او صفا کوي د سترګې پټې کوي ګوري دی وطنه او نور صفای ولا کولی شي بعض خلک د جمعې د دویم اذان ته بدعت عثماني وای ګناګار بدعت کدا معنا کوي چې یو نوې شی دی واقعي د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانہ کې د جمعې د دویم اذان د لومبي اذان دویم نه د لومبي اذان چې کوم د زوال سره رکین کېږي دا د خطبه اذان د نبی رسول الله په زمانہ کې مو د لومبي اذان دا د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانہ کې د دې شروع شوی دا خدا عثمان رضی الله عنه د پیغمبر اسلام خلیفہ دی او حدیث پاک کې راځي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین اذا ما په طریقې عمل کوي او زما د خلفاء الراشدین په طریقې عمل کوي او ټول صحابه کې بچا من کار نه کړي ګویا کې صحابه اتفاقی او اجماعي مسله ده نو دې ته مضمون بدعت ویل ګناه ده په دې معنا سره بدعت یو نوې شی اختیار کړی دی نو ته ویل شي او هغه بدعت چې کم ته گمراهي ویل شوی ده او ته نشي ویلې صحابه پاک خلک دي ټول صحابه په دې باندې اتفاق دي د زیارت القبور صحیح طریقه حیدر خان لیکلی دي چې راته بیان کړه زیارت القبور صحیح طریقه دا ده چې سړی قبر ته لاړ شي نو د مړي مخ طرف ته دی ودرېږي او سلام دی واچي السلام علیکم دا ویل شي او السلام علیک که یو کسی دا خطاب متکول شي دار قوم مؤمنین متویل شي یا اهل القبور السلام علیکم اهل الديار انتم سلفنا ونحن بالاثر بیننا ان شاء الله بكم للاحقون که پښتو کې وای ویل شي چې د مسلمانانو قبرونو السلام علیکم لفظ دی وای تاسو موږ نه مخکې تلې موږ در پسې دا روانو ان شاء الله تاسو سره به یو ځای کېږو د مشروع طریقه ده نور دعام کولی شي مړی تا
دا غي تلاوت هم کولی شي، دا غي ثواب مرتبه خلی شي. غوښتنه صرف د رب العالمین نه کوي. که یو سړی د شپې په غسل واجب شي او د یخنۍ د وجې نه غسل اونکي تیمم کولی شي که نه؟ نه، بالکل نه. تیمم به هغه سړی کوي که دی غسل کوي او دی غسل سره د بیماری زیاتېږي یا د مرګ خطر یې وته، نو دی بیا غسل نه کوي، تیمم دی وایي. ګنې اوبه د ځان نه ګرمې کړي او په دې یخ اوبو نه څوک مري او نه پې بیمار سړی وي نو بیا تیمم وایي. بیمار نه نو غسل تیمم به نه وایي. تیمم صحیح طریقه دا ده چې تیمم نیت به وکړې، په زړه کې ووایه چې د پاکۍ نیت کوم، یا په خولې ووایه چې زه د صفایۍ نیت کوم. بس هغه عربي الفاظ دي، نویت ان اتیمم لرفع الحدث. نو که هغه هم ستا خوښه ده او که نه به هم لکې راوله، نو لاسونه به 2 ځله په ځمکه باندې ووایې په هغه شي باندې چې هغه نه ویلې کېږي او نه سوځي. کاڼې شو که پاکه کاڼې ولې نه، یا تیګه شوه یا دیوال شو یا خخته شوه، په دې باندې به 2 ځله لاسونه ووایې. یو ځل به په مخ راکاږې مکمل، او بیا به د سنګلو پورې په 2 لاسونو باندې راکاږي، یو لاس په یو سنګل او بل لاس په بل سنګل باندې. په اوسپنه به تیمم نه وی، په کپړه به تیمم نه وی، په لرګي به تیمم نه وی، په دې څیزونو تیمم نه دی پکار. توره نکریزې په سرمنو لګول جیز دي او که جیز نه دي؟ نکریزه توره نشته، ښه دی پکې رنګه چولې. نکریزې خپل خاصیت سور دی، دی پکې رنګه چولې، نو خلک ورته توره نکریزه وایي. نو که زنانه پورې کوي، پورې کولی چې د زنانو مقصد حسن دی حسن، او سړی به نه پورې کوي. تور رنګ په ګیره او یا په سر لګول. کوم سړی چې هغه جهاد لځي مجاهد نو که هغه ویښته تورې تورولی شي، یا یو سړی دی او هغه دویمه ښځه کوي د ضرورت په بنیاد، نو هغه تور رنګ استعمالولی شي د هغه ضرورت لپاره. هسې نه. دا خبره صحیح ده چې د پیغمبر هم سورې نو، دا خبره ډېره مضبوطه خبره نه ده. په بعضې موقعو کې د پیغمبر علیه السلام د معجزې په بنیاد کې داسې شوي وي. معجزه همیشني کله کله ښکاره کېږي، ښه معجزه کله کله ښکاره کېږي. پیغمبرانو باندې کوم فلمونه جوړ شوي دي، انسان په دې په کتو کافر کېږي که ګناهګارېږي. جناب دا فلمونه مه ګوره د پیغمبرانو. که دې کې داسې فوټو جوړ شوي وي چې هغه د هغې باته د پیغمبر نسبت کېږي چې دا پیغمبر دی، نو دا خو کفر دی. ځکه دا یو ډم دی او د پیغمبر نسبت کوته کې فلمونه خو چې جوړي خو ډمانې جوړې کړه، یو ډم دی او دی وایي چې د تا نوم یې به د پیغمبر ایښودی دی، نو په ډم د پیغمبر نوم کې ایښودل خو یقینا کفر دی. او که داسې نه داسې وي چې د صحابه نومونه یې پرېښودي وي، نو خو ډمان دي که نه. په دې فلمونو کې چې دا کم خلک کار کوي دا څه شی دي، ورته فنکاران وي، موږ ورته څه وایو؟ ډمان. نو چې په ډمانو یې د حضرت بلال نوم کېښود، او په بل په ډوم دی د حضرت ابوبکر نوم کېښود، او په بل د حضرت عمر نوم کېښود، او د حمزه رضی نوم دې کېښود، ډېره لویه ګناه ده، شدیده ګناه ده. دې ډمانو له دغه نومونو او فلمونه دا قتل هم جرم دی، دا جوړول هم جرم دی، دا خرڅول هم جرم دی. په یو کندي کې بې علما ځي، د هغه دپاره څه سزا ده؟ نو بس خدای به ورله سزا ورکوي په قیامت کې. نو ته خو له سزا نه شي ورکوي. تا دا کولی شي چې نصیحت ورته وکړه او دغه ورته وکړه، دا نصیحت ورته ته کولی شي. او باقي د بې علما د سزا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی مونځ نه کوي نو په قیامت کې به د فرعون، حامان، قارون سره ملګري. او یو بل کافر تیر شوی دی چې هغه د پیغمبر علیه السلام سخت دشمنو، او هغه داسې دا کافر دی چې د نبی علیه السلام په لاس لګېدلی دی. حضور پاک واحد دا یو کس دی چې نبی علیه السلام په خپله چوکه والی دی، او د نبی علیه السلام د چوکې د لاسه مردار شوی دی، چې هغه ته ابی ابن خلف وایي. نو د ابی ابن خلف او قارون او حامان سره به په آخرت کې ملګري. او یو روایت کې راځي چې د عاشورې په ورځ چا روژه ونیوله، د یو کال ګناهونه به الله معاف کړي، د یو کال ګناهونه به الله معاف کړي. خو چې کم وخت حضور پاک په کم کال باندې وفات کېده، نو دا الفاظ یې فرمایلي لئن بقیت الى قابل لا صومن التاسع، وی که آینده کال ته پاتې شم نو نهمه به مور سره نیسم. یهودیان یې ونیسي موږ به هغې سره لږ مخالفت کوو، نهمه به مور سره لیکو. دې وجې نه علما کرام لیکي چې یوازې 10 ورځ روژه نیول مکروه دي. بعضې ورته ګورې مکروه هم نه وایي،
بعضې وی خیر دی که یو هم نیسي خیر دی نیولی شي خو ښه خبره دا ده چې 2 ورځې سړی روژه ونیسي 9 او 10 دا 2 ورځې روژې نیول دا بهتر دی غالب ګمان مې دا دی چې د میاشت 10 د 9 ورځ راځي د 9 ورځ دا 10 راځي نو د ګل فرض او د 9 فرض دا 2 ورځې که وسمي او طاقت می زنانو ته مو وایي روژې ونیسئ د دې 9 ورځې حضور پاک ارمان کړو پاینده کال ته پاتې نشو او 10 ورځ نبی علیہ السلام په خپل جون کې ټول عمر دا 10 ورځ روژه نیولې ده او د یو کال په الله ګناهونه معاف کوي نو یو خدا روژه شو دیم حضور پاک یو حدیث فرمایلی دی ما تاسو مخکې ولوسته